دا د میدان ښار کونخمار سیمه ده چې شاوخوا 200 کسانو ته د پیسو په بدل کې د کار زمینه برابره شوې ده. په یاده سیمه کې د اوبو لګونې، سړکونو ترمیم او استنادي دیوالونو شپږ پروژې د 4.8 میلیونه افغانیو په ارزښت د اکټیډ موسسې لخوا پیل شوې. چې په دې پروژو کې استنادي دیوالونه دي، سړکونه دي چې په غو جغل اندازي ده او څه کانالونه کې شامل دي. نو دغه پروژې مونږ نن افتتاح کړل په خیر سره. غواړو چې داسې پروژې نور هم ډېرې سي، انشاءالله په نږدې وختو کې به د نورو شاهدانو اوسېږي. د یادې سیمې اوسېدونکي که څه هم دغه کاري فرصته خوښ دي، خو وایي دلته د بنسټیزو پروژو پلي کولو ته اړتیا ده. این بسیار مفید است که همه جوانای کسی که بیکار است در این کار مشغول بشه، مصرف کار میشه. بسیار خوب است. ما تشکری میکنیم از شرکت. ما خواستای می‌اید که بدر دمی بررسی شود، دمی کارهای ما که مثال سرکای ما ایمار شود، کل پلچک ما جور شود، جویای ما همار شود. باید که بعد حساب آب یا آشامیدنی و دا حساب ما کم بتستیم. دغه راز د میدان وردګ ولایت حکومتي مسؤلین د مرستندویو موسسو څخه خوښ برېښي، خو له نورو موسسو هم غواړي چې میدان وردګ ولایت کې بنسټیزې پروژې پلي کړي. له ټولو خیره بنسټونو او دغه رقم د حکومتي ادارې څخه مو هم دغه غوښتنه ده چې دغه رقم ادارو ته ډېره پاملرنه وکړي، خصوصا په دغه د کونخمار دره ده ډېره پاملرنه ورته وکړي. ډېر زیات مشکلات، ډېرې ستونزې دي، خصوصا د سړک مشکل ډېر زیات ده، د لښتیو سره کې ده، د اوبو سره کې ده. د ویلو ده چې تیره اونۍ هم د پیسو په بدل کې د کار 5 بېلابېلې پروژې د جلریز ولسوالۍ په قلاچه او اړوندو سیمو کې پیل شوې.